مومندره کې د لمپسکن ناروغۍ ضد واکسین کمپاین روان دی. د ننګرهار مومندري ولسوالۍ د څارویو د روغتیا مدیریت د اف او موسسې په مالي ملاتړ د لمپسکن ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړی چې د څارویو د خوندیتوب، د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي او د مالدارانو د عامه پوهاوي لپاره ځانګړی تمرکز لري. ننګرهار کې د پولیو واکسینو د تطبیق لپاره روزنیز ورکشاپ ترسره شو. د ننګرهار 22 ولسوالیو د روغتیا مسؤلینو ته د یونیسف په مالي ملاتړ پولیو واکسینو د تطبیق او کمپاینونو د ښه مدیریت په موخه روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د لغمان ولایت په اریشنګ ولسوالۍ کې د قندلي روغتیایي مرکز چې څه موده وړاندې د ځینو ستونزو له امله تړل شوی و بیرته پرانیستل شو. د لغمان عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دا مرکز د اریشنګ ولسوالۍ اړوند د کونپال درې په لرې پرته سیمه کې فعال شوی چې له مخې 943 کورنیو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. ازبکستان ته د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي د سفر په بهیر کې د افغانستان بانک لوی رئیس نور احمد آغا د ازبکستان د مرکزی بانک له رئیس تیمور اشمتوف سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا، د بانکي لیږدونو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو، ظرفیت لوړونې، په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د دواړو هیوادونو د ملي پولي واحدونو پر کارونې او د داینزو سیستمونو د نښلونې او پراختیا په اړه خبرې کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د هیواد په کچه څه باندې 270,000 برېښنایي پیژندپاڼو د ویش خبر ورکړی دی. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان 1403 لمریز کال په سلواغي میاشت کې د ټول هیواد په کچه د برېښنایي پیژندپاڼو او آسان خدمت د 15 ویش څانګو له لارې 270,650 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشلي دي.